په ما یقین نشي په الله یقین شته کنه چې د خپل سر دی قسم به خدای چې د خپل سر دی سر نه لاس اخوا که اوس کم ځای دی دایملا خدای دې دوی خو باسه دا خو مری ده ملا یې دا دی دایملا او د دې ملا نه اخوا دغه ځای کې لکۍ هم ده خو لکۍ ده ستا په دې کې د دغې لکۍ کمې ده چې دغه لکۍ راولې او تا ته یې ولګوه بالکل دا صحیح او رښتیا خبره اوهو خپې وماتې شوې ګوره نن پوره 12مه ورځ د چینجن بادرنګه او په دې میلو ګرځی خو څاورې ته نه اخلې نن خو یې ګوره چې والې ښه چې نن یې نالې بیا به یې کله هلې چینجن بادرنګه دا خو یوه ورځ پاتې شوه چې نن یې نالې بیا به یې کله هلې دا خو سبا اختر دی زما دې هم پنډۍ ماتې کړې مړه د چینجن سره ملګري شوي یو په دې زړه کې راله چینجي وکړو مړه مسلمانه چینجن انسان یې هلکه د خدای مسلمانه چې د چا سره د نن نه بعد قرباني کوئ لاول هغه سړي ته ګورئ چې دا سړی څنګه دی او څنګه نه دی دې سړي ته تاسو وګورئ موږ له اړه وچو نن 12مه ورځ ده په دې میلو ګرځئ او څاوری ته وانه غځوئ غلی شئ مړه ما ته مخامخ ولاړ یې او آنلاین زما بېعزتي کوئ چینجن بادرنګ لاړ چینجن بادرنګ راغی زما نیکه چې په ما باندې چینجن بادرنګ نوم ښودونه هغه په ما کې څه لیدلي وو که نه زه د هر شي جړډې ته کوزېږم پوه شوې 12مه ده او که 14مه ورځ ده د الله نه مې دومره امید دی که نه چې چینجن بادرنګ نه ده چینجن بادرنګ د 3 لکو روپو څاروی دی به تاسو له 75000 روپۍ اخلي زما سره پټل کې شریک شوي او انشاءالله د دې پیدې نه به تاسو خبر شئ یا خو به دا قرباني پاتې شي او یا خو به ته څاوری واخلې ولې چې په 12 ورځو کې دې وانه غږ نو اوس پیسه والې سبا اختر دی اوبه شي سړیا دلته کې راته ډېر یو بهترین او ډېر یو ښه بیپاري معلوم دی چې راته ښوول پیرون نوم یې دی راځئ په هغه به ځو ځئ چې بس دا هغه چوکلټېټې بیپاري دی او دا ډېر یو نمرود بیپاري دی که لکه چې نمرود دی نو دا به بیا ټیک السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر راغئ ما او د مسافرۍ یو 10 کالم یو ځای ویستی او یا خو به دا باندې کار وشو که نه وشو صحیح ده یو ځای ته هم نه یوتلو ده ته مې وویل زما ملګری چکولټېټي ورپې نمرود بیپاري ما د کار سړی دی هغه ته وګورئ که نه چار چاپېره ترې وګرځئ غوښه به ګشتی که نه دا خو چې اوس دی څه وایي ګوره چکولټېټي حق حلالې 100 روپۍ رانه وګټه زیاتی را سره مه کوه مناسب اول ځلو دی قرباني کوو تاسو ما ته ځان راورسوم خبریت درته میلیږي زه بېرته سر وښیم او نور ته او ستاسو خدای واقعي دا خو ډېر ښه نمرود بیپاري دی سر یې راته تو ښیه او مناسب ګټه به پې موږ درکړو بالکل سر یې ته وښایه که ریټ ته جایز و څاوری به درنه بوځو ملګرو ډېره ښه فیصله وکړه ته یې موږ ته سر وښایه خیال دې دی او انشاءالله جایز ګټه به پې دله موږ درکړو سلیم لږ روپۍ خپله راغلی دی او تاسو تاسو خدای څو ګټه پې راکوئ یا لکه مسلمانه دای څنګه سر دی سړیا د دې نه ښه څاروي موږ په 3 لاکه روپۍ پرېښودو سړی دروغ مه وایه مړه رښتیا خبره وکړه په ما یقین نشي په الله یقین شته که نه چې د خپل سر دی قسم به خدای چې د خپل سر دی سر نه لاس اخوا که اوس کم ځای دی دایملا خدای دې دوی خو باسه دا خو مری ده ملا یې دا دی دایملا او د دې ملا نه اخوا دغه ځای کې لکۍ هم ده خو لکۍ ده ستا په دې کې د دغې لکۍ کمې ده چې دغه لکۍ راولې او تا ته یې ولګوه بالکل دا صحیح او رښتیا خبره السلام علیکم سرجي وعلیکم سلام وعلیکم سلام هغه په اول ځل راته تاسو چا سرجي وي او دې وخت کې خو تاسو زموږ سرجي نه و د سرجي پلار یې جي او که نه خیال دی موږ دا ټل دی او موږ یو ښه څاروی پکار دی ښکلی څاروی راله په مناسب داسې قیمت څاروي به راته وښیم انشاءالله تعالی چې د یو په ځای به دوه بوځئ د خیره سره راځئ دوه نو یو وښیه خو بس مناسب ښکلی سود کار وکړي نو چې ښکلی نو نو په تاسو به خرڅ دی راځئ که نه وروره زه مخکې شي سرجي مخکې شي داسې څاروی به نظر کړمه داسې څاروی چې 20 کاله وګرځي 20 کاله او واپس هم راځي نو ته به یې چې داسې څاروی ما له چا نه دی راکړی داسې څاروي راته ښیمه داسې څاروي مې راوستي دي وروره ورځ د قیامته پورې مې ذمواري هلې که بالکل د ذمواري علم دا سنت ابراهیم ده تا ته داسې څاروی در کوم چې دلته 20 کسان نور راولېږي ملګرو دې څاروي باندې زما نظر خوږ شو تاسو څه وایئ دا څاروی خوښ دی که نه څاروی ښه دی ایون ښه سورب څاروی دی ټیک ده د ټنګرو فیصله دا زموږ خوښ دی ریټ یې څو دی جایز ریټ راته جایز ریټ دی دا له باټا ریټ د دې 14 لکو څاروي ته وګوره وروره وزن ته یې وګوره لکه موږ خو څه ګاډی نه وي مسلمانه 14 لک روپۍ خو ډېرې تیزې په را روان کال کې به بیا په 20 لکه دی دا څاروی به را روان کال کې زه به 20 لکه په 20 لک ویلې
لکه دا ماته نن 15,000 بالکل او دلته په اعتماد په اعتماد جی. په دې خبره به اوس موږ صرف ځان خوشحاله چې دا به روان کال کې به 20 لکه دا به 20 لکه اوس په 14 لکه اوس په 14 لکه دا 5 نو 6 لک روپۍ ارزان میلایي شپږ لکه تا خو هلکه ډېر ښه ریټ دی ښه مونږ پې سلا کوو په ما لږه خوله مله راله صحیح ده بیا راځو صحیح ده چې وسکئ چې وسکئ غور وریږي مسلمانه دا خو دومره تیز ریټونه هلکه ریټ یې تیز خو څاوری هم ښه و خو داسې هغه زموږ د وارې نه و تاسو د دې تپوس وکئ دا هم ښه دی چې دا په څه وایي ټلګرو دا خوښ دی او دا څاوری هم صحیح دی بېپاري ته غږ ونه کړو بېپاري ماما دا به موږ ته اخري په څو ولګي دغه سروې چې دی دا به راته په 11 لک روپۍ لګي ولې دا نه باټا ریټ دی او ګل خان چې دی نو بیا افر لګولی دی او د دې افر نه پیدا واخلئ د دې ځای نه قربانۍ دپاره ارزان څاروي ویسئ بوځئ یاره ورا موږ خو هسې ګپ لګو موږ قرباني نه کوو موږ به راځئ د قیامت په ورځ به راشو راځئ ورو راځئ او هلکه تاسو خو وتښتېدئ دا ستاسو د اخیستو کار نه دی لوګی کوئ لوګی جي ښه بینې وکړو یو ماتې شوې خوانې درکو چینجن بادرنګه وس لاړ شه د 4 لکو څاروی په 14 لکه روپۍ شو او وس لاړ شه وګرځه موږ له پیدا کا حلارېدې نو خپې دې راله ماتې کړې غلی شئ مړه تاسو ته ګوره تا چېرته قرباني کړي نه د دې سپېمو ته وګوره او کار ته وګوره سړیه دا سهار دی زه په دې خلکو باندې ښه پوهېږم چینجن بادرنګ باندې هسې چینجن بادرنګ نوم نه دی ښودی دی د هر شي چینجي ته ننوځي خدای او بیخ ونه باسه سهار دی ته ماسپښین شي په دو باندې دانور راتاو شي که نه په دې بېپاریانو باندې ریټ په بیا لکه په بنډای کې چې ګوپیانه لې ځانه و پکې خوښې سړیه لږ صبر وکړئ صحیح ده لکه یوه بجه شوه ماسپښین شو زه چې ځو اوس که نه تا وې څاوري بازان شوي زه چې ورشو اوس او زو یاره وختي پکې یو شی او داسې د خره په شان غوږونه یې وو قسم په خدای او ریټ یې دومره تیز و اریانو مې د خره د اسقا غوږونو ته یې ګوره او د ریټ ته یې ګوره یاره لکه د څاورو د ریټ ته نه یو دوه خطا کړلي مسلمان هغه خرو خو خرو زه چې ځو خبره واوره دې پلدونه بیا تاسو د خوړ په غاړه کښېنئ صحیح ده ما او دی ځو که نصیب وښه شي ولې چې ستاسو خرابان نه لګئ پوه شوې تاسو دواړه صحیح ده زه تاسو مه ځئ تاسو دواړه ورشئ زه چې ځو ځه اسې سرجي ما دا خبره کوله ما وی زمونږ دا ټل چې کوم دی دا ډېر کمزوری دی دغه د اډوکو دا کار نه دی دا زمونږ په واره کې دی د اډوکو دا کار په څو ولګي مونږ ته دا خوله دې په واک کې کا دا خو غانټول دی د دې 3 لکه روپۍ قیمت دی زه قرباني نه یم راغلی زما دماغي توازن ټیټ نه دي زه مور سبزۍ له رالېږلم په غلطۍ دلته رالم هلکه سر راباندې ګرځي بو مې زه هلکه روزي رسا نه یم روزي ګل یم د قربانۍ ریټونو رانه وار پار خطا کړلي څه په غولو اغوښتي یو سړی لکه ماته وې تا ته نه وایم هغه چنچن بادرنګ ته وایم خخه ما ته وې نه تا ته نه وایم انډیا ته وایم خخه مودي دی او د هغه مور خو به موږ په دې اختر کې حلالو خو را دې وستو که نه چیچلو وکړو را دې وسته نه مړه هغه صرف او صرف هلته ګرځي په میلو کې دا په څو دی او دا په څو دی اخلي نه وروره د هغه د جیبه روپۍ نه وځي لکه چې ورکوي نه زما په ریټ یې نه ورکوي مسلمانه اسمان ته ختي دي نو زه څه وکموې دا مازدیګر دی ایله مړه په ماښامي کې پوه شوې لږ صبر کوو یوه ګنټه دا ریټونه به داسې د خرو د غوښو پراته یې داسې به د ځمکې به ډکي د مودي د مور او د نیا او د پلار او د نیکونو او بیا به کې زه یو ځانه په خپله بیه بالې خو ماښامي ته صبر وکړئ صحیح ده ماښامي ته ستاسو خوښه ده نو په څه حساب دې نه پوهېږو چنچن بادرنګه داسې نه و چې نه د دین شو او نه د سادین شو وبشي غږ راځئ تاسو راځئ دماغ زما په خیال شاټ شوي دي یو داسې ځای ته وبیمه سواد کیپیکې والا رسټورانټ ویسته د مسلمانه او روټۍ موټۍ پکې وخورو څه چیمې پکې وسکو ډېر خوندور شی دی او بس جمعه ماښام شی به ورته مې خوښه وده بلکل راځه چنچن بادرنګه ستا په تمه یو نو راځئ دا هغه ښکلی رسټورانټ دی ما چې سواد کیپیکې والا رسټورانټ ویسته دی ډېر زبردست رسټورانټ دی دا ته وګوره که نه
هلکه چینجن بادرنګه دا لږ خو ستا په شانتین دی او کنه دا زما په شانتي دی وای په دنیا کې و شکلونه یو شانتي خیال دی نو دا سواد کې بګه والا لک چې کوم دی دام د چینجن بادرنګ په شانتي دی او دا پرې دی د دوسره دومره خپل خوراکونه پلیټر د دوسره انډي د دوسره کړای د دوسره کچا غوخه د دوسره غټه غوخه د دوسره باربیکیو د دوسره سیخ کباب د دوسره ملای ګوټي د دوسره او مړې روټي د دوسره د ګوړی والا چې دوسره د چینه والا چې د دوسره مسلمان خو چې د دنیا څه دي کنه هغه د دوسره یا لکه په خوله کې دراله اوبه راوستې ساړه ولور که صرف دغه صفتونه به یې راته کې لکه ویټره دې خوا راشه جی څه خدمت وکړو دا والا آرډر ورکړه نه مړه په دې کې ضرورت نشته سړیا هلکه ما ته ستاسو د اوبو هم چا صفت کړی وی د دوی د کوی ډېر ښکلې ذایقهدارې اوبه دي نو داسې چل وکړه چې په موږ باندې یو 4 منګې اوبه وڅکوه همحقه چینجن بادرنګ وختې که نه وګوره دونه ښکلې سپیشل هوټل ته دې راوستو او هیله بیله لکه د اوبو آرډر دې ورکړ تاسو ته دا اوبه هسې سپکې ښکاري سړیا تاسو اوبه د هغه چا نه تپوس وکړئ د چا چې ګردې خرابي د چا کړه چې صفا اوبه نه څښا اوبه وکړئ تاسو د هغو نه تپوس وکړئ اوبه د باندې څکوم شکر وباسئ ورشه هلکه یو 4 منګې اوبه راوړه هلکه څنګه چل کوو ماښام شو دا دی بانګونه یې راواغستو اوس ځو که نه ځو ولې به نه ځو خو داسې کوو زما او ستا دا نصیب ما ته څه ټیک نه ښکاري خیال دی دا دواړه به ولېږو د دواړو میله ولټئ خوښه ده بالکل خوښه ده چینجن بادرنګه موږ به لاړ شو خو یقین مې نه شي ورشه مړه لکه دې ښه خبره نشته که نه لکه دې ښه خبره نشته بیا موږ ته ووایئ انشاءالله دا هلکان راته څه غوړمخې غونته ښکاري یقین مې نه راځي خو د یو خو غوږونه اوږده دي خو نصیب یې اوږد دی او دغه کې ډېر اوږد دی هلکه سړي خو رالی ما په خیال که سو د مودي مور راوسته که نه د مودي مور خو سو چې د مودي دا کړوسي پته پکې هم نه لګي میلې ټولې خالي پرتې دي صاحبه څنګه خالي پرتې دي زه درته یقیني وایم چې لاړ شئ وګورئ میلې ټولې خالي دي سپوالې پرتې دي یو شی پکې درک نه لګي اوس وایه اوس داس چلې ملګري خفه کېږئ نو زموږ به په قسمت کې دا قرباني نه وه او اسې یوه صحیح خبره درته وکړمه نن سبا دا قربانیان نه دي دا صرف د ښودنې دی او د پرېجونو دي پوه شوې نو داسې چل به وکړو چې د چا د قربانۍ سره به تصویران وباسو او بیا به فیسبوک له ورکړو چې موږ قرباني وکړه نو داسې به زموږ ښودنه مو شي او قبولیت خو په دې کې ډېر مشکل دی نو لکه د پیسو نه مې هم دمه کړئ او قرباني هم په پرې کې وشوه هلکه شیررحمن نور په هغو خلکو نه پوهېږو دا څه چې وشو دا زموږ سره د دې چینجن بادرنګ د وجې وشو او دی راونیسئ دا قرباني به موږ په ده کوو نور زه نه پوهېږم بس بالکل رښتیا دې ووې دا قرباني به هم موږ په ده باندې کوو هلکه راشه میخه تښتېدل له خو